د کابل ښاروالۍ له لوري د دغه ښار د څلورو مرکزي سیمو په پلو لارو کې د فلزي کټارو د نصبولو چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي د ښاري نظم د رامنځته کېدو په موخه یې د زرنګار پارک په شاوخوا د پوهنې وزارت مخې ته د فروشګاه سیمې یوې برخې او له پل باغ عمومي څخه تر شاه دوشمشره پورې په ټولیزه توګه 3480 متره په اوږدوالي او 1.2 مترو په لوړوالي سره په پلو لارو کې د فلزي کټارو د نصبولو چارې پیل شوې. طور که همچنان ما در جریان هستند، ښاروالۍ کابل الحمدلله مسئله نصب کتاره‌ها را در شهر کابل آغاز کرده و برای فعلا مسیرهای مشخص چهار اطراف پارک زرنگار، یک بخش از فروشگاه، پل باغومی و همچنان پیشروی ارادات محترم معارف در پلان ما هستند. مجموعاً در حدود 3.5 کیلومتر کتاره‌ها امتداد خواهد داشتند و در حدود 1.2 متر بلندیشان خواهد بود. امیدوارم هستیم شهروندان عزیز در قسمت استفاده منظم از این کتاره‌ها و ښاروالۍ کابل همکار باشند. نعمت الله بارکزی دغه راتیاتوي دغه کټارې د پیاده روونو او پلي تګ په برخه کې د نظم رامنځته کولو په سړکونو کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د ښاري ښکلا د رامنځته کولو په موخه طرحه شوي چې له نصب وروسته به په ښه ډیزاین سره هم رنګ شي. تا با نصب کتاره‌ها یک حریم مشخص میان پیاده‌رو و همچنان سرک باشد، چون این ساحه بسیار ساحه مزدحم شهر هست و استفاده اشتباه از پیاده‌رو از سرک به عنوان پیاده‌رو این غلط هست و باعث ایجاد ترافیک و مشکلات دیگه بر شهروندان عزیز ما میشه. و در اون یک زیرزمینی هم داریم که خوب است که از زیرزمینی یا زیرگذر استفاده شود. په ورته مهال بیا کابل ښاریان د ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوي او دوی دغه راز له ټولو ښاریانو غوښتنه کوي چې د دې کټارو په ساتنه کې برخه واخلي. ډیره ګټه لري ځکه د موټر او د پیاده خلکو حریم معلوم ده او د دې ساتنه پارچه ډیره ضروری ده و دوی ساعتی مرادی. تمام شهروندان مسئولیت دارن باید در حفظ مراقبت از این توجه جدی داشته باشن به نفع ملت مردم است. د دې کټارو سربیره د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د کابل ښاروالۍ له لوري ځینې انکشافي پروژې هم روانې دي. د یادونې وړ ده چې د یادو سیمو د سړک غاړې پلو لارو او لښتیو ځینې برخې به هم په معیاري او اساسي ډول بیا ورغول شي.